استاد موږ راغلو نورستان ته. نورستان حالات خو تاسو لیدلي، واقعا دلته چې راغلو دغه ځای به تاسو نه وي کتلی مخکې. که ځینې دوستان راغلي دا موږ چې کوم ځای کې ولاړو دلته ډېر ښایسته چمن و. دغلته چې دغه سکواټر یا ماشینري کار کوي دا د ښاروالۍ تعمیر دی. دلته ښاروال صاحب سره د ملګرو دلته شهید شوی و. هغه طرف ته چې تاسو ښکار دی خل چې ولاړ دي هغه چې دی هغه د هغه دی هغه د ښاروالۍ هوټل و، هغه کې هم ملګري شهیدان سوي وو. دغه لاندې چې ښکاري دلته هم هوټلونه وه. نو په 15 دقیقو کې هر څه دغه دنیا بیخي چپه سر راوښتې ده. راځو خلاصه د خبرو ته. دلته یو څو کور هم لګېدي. انشاءالله کوشش به دا کوو چې هغه کورونه وګورو، د دې ځای نه سروې کړو، هغه کورونه هم جوړ کړو. ورسره دغه خلک د اوبو سیستم بیخي خراب شوی دی. پایپونه دي، هغه پایپونه راتېر شوي تقریبا 3.5 کیلومتره. کوشش به مو دا وي له خیره چې دغې لپاره دغه پایپونه بیا ورغوو او دغه د صحي اوبو سیستم چې کوم یو دی دا د نورستان د خلکو ته له خیر خصوصا د پارون دغه مرکز ته له خیره دغه جوړ کړو. نو تاسو هم برخه پکې واخلئ. 650 شاټ کوټ دی، په ده باندې هم کوی سي. داخل د افغانستان کې بهر کې څوک هم کولی سي. انشاءالله خدمت به په شریکه د خلکو ته کوو. الله دې شهیدان وبخي او الله دې زخمیانو ته روغ صحت ورکړي. ماشینري دولت او مسؤلین ماشاءالله ټول لګیا او د ټول خدمت کوي. نورستان زموږ او ستاسو د میلو د ساتیرۍ ځای و، خو اوس دغه نورین پرې راغلی ده کې باید موږ او تاسو ټول ورسره تر شا یې ودرېږو. څنګه چې میلو ساتیرۍ ته راتلو همدارنګه دوی سره به نن په دغه سختو حالاتو کې ودرېږو تر څو پورې د یوازیوالي احساس ونه کړي. ډېره مننه او درنښت. السلام علیکم.